بیخي زیاتې اوبه دي. دا خو لا اوس کمې سوي ده، سهار وختي به یې ډېرې اوبه زیاتې راغلې وې، د شپې ډېرې زیاتې اوبه وې. دي چې بیخي زیاتې اوبه دي. موږ په دې ساحه کې تر اوسه دونه اوبه نه وې لیدلې. هر ځای ته چې ورسېږي دغسې اوبه دي. دا ټولې ساحه او درختې دا نیولې دي. دا هم ځکه یې ښه ورته اړولې ده مخکې نه مخکې چې بارانونه وسي او لمر یې ووي، ورته اړولې ده، برابره کړې ده نو او ښه بارانونه ورباندې وسي. دا دې وکړي چې ښه حاصله ورڅخه واخلي. عمومي لاره ده په پله باندې خلک اوړي. دا لاره ټوله اوبه را روانې دي او دلته نو تاسې وګورئ چې دونه زیاتې اوبه دي. د نه منلو خبره ده. خواته را واوښتلو د دې پله څخه چې داسې به یو قدم هم وبه م ګرځېږو او وبه ګورو چې په نورو ځایو کې څونه زیاتې اوبه راغلي. تاسې دغه یو پل ولیدئ چې بیخي زیاتې اوبه وې او بیخي په لوړ شدت باندې را روانې وې او دا ځینې لنډې لنډې ساحې د اوبو د غاړې چې ولې دا یې ټولې ور اخیستې دي. نو ځینې کسان چې د پله څخه واوړي بېرته را وګرځېږي، موټرسایکل را واړي د پله دې بلې غاړې ته. ځکه اخواتن زیاتې اوبه دي، د موټرسایکل زور نه لري او دا خلک په پښو پکښې تللی شي، ځکه چې دا د دې ساحې خلک دي، د اوبو او سیلابو دې سره عادت دي. نو بیا دوی په خپل ضرورت چې کوم ځای لري هغه د پښو د لارې څه دوري هغه ځای ته ځان ورسوي. نو دا دې وکړي چې خلکو ته او ولس ته کوم تاوان پېښ نه شي. نو تاسې د شاوخوا ساحه وینئ چې څونه یو ښایسته فضا ده، پاکه، او اسمان هم ځینې ځایونه وریځ ده او ځینې شین دی. نو خدای دې وکړي چې یو ورځ دوې نور باران خپله معطلي وکړي، ځکه ډېر مسلسل باران د خلکو تګ راتګ بندوي، د مریضانو رسیدګي سختېږي او مشکلات پیدا کوي، سیلابونه راځي، د خلکو مځکې وړي. نو چې هر څنګه سي مسلسل باران دغونه مشکلات پیدا کوي. نو واري لمر هم راښکاره سي، ښه خوند کوي. دوې ورځې خو موږ بیخي لمر لیدلی نه دی، ورک یې راڅخه وریځو راڅخه پټ کړي. نو نور ساحه شاوخوا فضا دا ډېره پاکه کړې ده، ډېره پاکه سوتره ده او تکه شنه ده. نو په داسې ځای کې
قدم وهل ګرځلاو ګشت و ګام دا ښه خوند هم کوي سړي ته ډېره روحاً او ذهناً ارامي هم ورکوي او شخص ډېر ارامه کېږي. او دې بغل ته دا بیا هدیره ده خدای پاک دې ټولو سره ښه وکړي. زموږ هم دغه لار ده چې ورځو به دغه د مرګ د خوند څکه به کوو. او دا بیا مکتب دی د دې ساحې ښایسته مکتب یې ورته جوړ کړی دی او شاوخوا ناوه و ساحه خو تاسې وینئ چې بیخي غرو چار چاپېره کړې ده او تکه شنه ده. ښایسته مکتب یې ورته جوړ کړی ده ښه د ډبرو سنګاري یې ورته کړې ده. دغه ځای ته مکمل یې اوبه راپورته سوي دي. نو هغه عامه لارې د خلکو د اوبو پر غاړه چې کومې وې هغه یې مکمل یې وړي دي. نو بس تاسې په باغو کې به مطلب خپله لار پیدا کړئ. لکه د اوبو پر لارې چې کوم د تګ راتګ لارې وې هغه ټولو اوبو نیولې دي. دا هم بیخي زیات ډک دي سږکال بیخي ډېر ډک دي. نو خدای دې وکړي چې یخونه یې ونه وویني بیا ښه خوند کوي. او دا فکر کوم زردالو دی. نو ښه ساحه ده ښه شینګیا ده او نن ورځ ښه هوا هم ده چې باراني موسم وي او باد و یخ نه وي بیا نو ښه خوند کوي چې راوځې داسې وګرځېږي. نو نن د جمعې ورځ ده موږ هم راوتلي یو او ګرځو شاوخوا. ملګری وایي دې ته د ورې غوږکې وایي او اشپزي سره خوړل کېږي. لکه موږ تاسې چې دا ترکاري و سبزي و دا شیان خورو. بېرته ور وګرځېدم. دا د ورې غوږونه دي که د ورې غوږکې دي دا مې څه نور هم راوشکول. هغه یو چې مې وخوړی ښه خوند یې راکړی والله. نو بېرته ور وګرځېدم یو دوه مې نور راواخیست بل په دې لارې دې وخورم. نور نو چې د ورې غوږکې دي او که بل شی دي خوند یې ښه خوند دی. خدای دې وکړي چې د هغه یو شی یې نه وي راباندې خوړلی. نو زموږ اصل کې دې جمعې ورځې ته پلان دا و چې موږ د پښیو میله وکړو. غرو ته ولاړ شو او پښې وخورو که تاسې هم ووینو. خو هغه خبره داسې وه چې باران هېڅ موقع نه راکوله چې موږ صرف دونه پرېږدي چې خپل د پښیو مرکز ته ځان ورسو. نو بېرته مو میله کینسل شو. کېدای شي راتلونکي جمعې لپاره یو پلان د پښیو د میلې ونیسو. دلته م ګورئ لاره بنده ده ځکه دا د باغ لاره ده. نو موږ کوشش وکړو چې د یو بلې لارې څخه استفاده وکړو تر څو مخته ولاړ شو. موږ بالاخره بېرته مجبور اوسو چې پر هغه دیوال راواړو ځکه چې یو خواته هم لاره بنده وه. نو بله لار مو نه درلوده. موږ هم داسې وګورئ چې دونه زیاتې اوبه راغلې دي. یاره ما خو به خپله فکر نه کوم چې دونه اوبه مخکې لیدلې ځکه سارا او داسې ساحو ته نه وي وتلي چې دورې سیلابونه راځي زیات بارانونه کېږي. دلته هم ون چوایس پر هغه ځای به شش دی او داسې به اوړي. دوم چوایس نشته. دا خو راځي په دې دونه لارې کې موږ صرف دغه رونې اوبه لیدلي نورې ټولې خړې اوبه دي. نو دا درختې چې ولې چپه سوي دي نه پوهېږم خو دلته بیخي زیات درختې یې چپه کړي دي د اوبو خپله چې داسې اوږدو کې دې ځای ته راورسېدو. نو موږ غواړو چې مخته ولاړ شو. نو خدای دې وکړي چې دا
اوس نه یې نړېدلی او پخوانی معلومېږي چې پخوا دا دغسې دی. موږ هم خپل قدم جاري ساتو چې یو څه لا وګرځېږو، ځکه ټول وخت ناستې هم لوی جنجال دی، مریضي ده په اصل کې. نو جمعې په ورځ باندې حد اکثر موږ خپل قدم 1.5-2 ساعته ته رسوو، نور روزانه کم از کم 1 ساعت موږ خامخا قدم وهو. نو چې دا رقم شنه شینګیاوې باید سړی وګرځېږي، خوند ځینې واخلي، هم یې ورزش وي هم یې طبیعت وي، نو بیا ښه خوند کوي. ګشت و ګام دا خو داسې څونه چې صحت دی، هغو نه چې ورباندې اموخته سې بیا خوند هم دی، یو جلا خوند لري دا ګشت و ګام چې څونه ګرځې او ته ورباندې اموخته یې، بیا نو د خوند په خاطر باندې وځې که ته م ووایه. نو داسې شنه شینګیا، شنه ساحه، آرام ماحول او پرېمانه اوبه دا هر چیرې نه پیدا کېږي. کنې ځینې کسان چې دلته راولي بیخي به په قدم وهلو باندې ماړه نه شي. نو باید چې هغه د چا کوم فرصت په لاس کې استفاده ورڅخه وکړي. بیا داسې چې دغه مځکه هم پستی لنده بیا نو قدم بیخي ښه خوند کوي. د پستي مځکې قدم او د سیمټ یا د ډامبر قدم دا ډېر تفاوت لري. بیا داسې په باغ ساحه کې چې ګرځي دا شینګیا چې دی نو بیا هغه خوند څو چنده کېږي. تر اوسه پورې خپل په ژوند کې دا رقم درخته نه ده لیدلې، فکر نه کوم چې تاسې دې هم لیدلي. دا د مرچو درخته ده، شنه مرچ موږ تاسې چې په تربارو کې رانیسو او خورو یې، دا د هغو درخته ده. کوچني نیالونه مې لیدلي وو خو درخته مې تر اوسه نه و لیدلي، فکر نه کوم چې تاسې به هم لیدلي. که مو لیدلي خو ښه خبره ده او تاسې هم د شنو ساحو ګرځېدلي کسان یاست. راځئ چې ځو ګرځو، مخته هم ځو، دغه شنه ساحه په تاسې هم دیدن وکړو، په تاسې هم ووینو او خوند ورڅخه واخلئ چې د افغانستان اصلي خوند په کوم ځای کې ده او په څه شي کې ده. دا نو چې دا اوبه رونې شي، حاصلات ورسېږي، بیا نو بیخي ښه خوند کوي. هر ځای پاکې ښایسته رونې اوبه روانې، شنه شینګیاوې، یخې سایې او ښایسته میوې، بیا نو ښه خوند کوي، ډېر ښه خوند کوي. او ډېر کسان بیخي زیات کسان د داسې ځای ارمان لري چې هلته ښایسته اوبه وي، د مرغانو شور وي، شینګیاوې، یخې سایې، یخ هوا وي او ښایسته میوې. ډېر خلک یې ارمان لري. نو تاسې کوشش وکړئ چې خپله د جمعې میله، د اختر میله، د نورو رخصتیو میله د بازارو پر ځای باندې صحراو ته انتقال کړئ. بیا نو تاسې د افغانستان اصلي خوند هلته لیدلی شئ. نو ذهن چې اراموي، د اوبو اواز، د مرغانو اواز، ارامه فضا، دا ډېر عمده رول لري د ذهن په ارامولو کې. نو موږ هم فعلا الحمدلله ورڅخه برخمن یو او خوند ورڅخه اخلو. دا دې وکړي چې تاسې هم داسې ساحو ته ولاړ شئ او داسې شنې شینګیاوې ووینئ او خوند ورڅخه واخلئ. نو موږ هم ډېر د اوبو څخه نه لرې کېږو، کوم ځای کې چې څونه لاره ممکنه وي اوبو ته نږدې، پر هغه لار باندې ځو چې هم اوبه وګورو، هم یې په تاسې وګورو او هم دا د اوبو ساحه ووینو.
زه فکر کوم مخ ته نسو تللی ځکه دغه ساحه تاسې وینئ ټولې دغه د سیلاب اوبه ورته راغلي دي. نو موږ بېرته یو څه پورته ځو ځکه په داسې ځای کې نو بیا موږ ته دغه د سیلاب اوبه اجازه نه راکوي چې قدم راګرځوي مو چې هر رقم لاره تغییر کړله. دغه د اوبو پر غاړه به ځو ځکه لاندې اوبه زیاتې وي. د فصلو ته د سیلاب اوبه راپورته شوي. یو دا چې د سیلاب اوبه په فصل کې موږ نسو ګرځېدی او بل چې ګرځي نو هغه فصل نور هم خرابېږي. مناسبه نه ده چې د یو چا په فصل کې ته داسې وضعیت کې وګرځېږي چې هغه ته زیان ورسوي. نو باید یو څه د هغه باغ والا حقوق هم موږ په نظر کې ونیسو. هغو چې دا باغونه جوړ کړي دي شاوخوا دیوالونه دي ورباندې ولي، نو هغه دا وایي چې راسه له باغه خوند واخله خو زیان مه رارسوه ځکه هر چا پر خپل حق باندې خوا بدېږي. هغه د ټوله کال خواري و د عیال نفقه د هغه باغ نو باید هیڅوک زیان و تاوان ور ونه رسوي. نو په هر ځای کې دا رقم زیاتې پرېمانه اوبه بهیږي په فشار سره. نو ځینې ځایو کې موږ بېرته بند سو، اپشن نه یې راسره، نو بېرته شاتګ وکړو. خو ځینې ځایونه بیا ښه بس یو تیرو بیرو سره وکړو. فکر کوئ چې یوازې اوبه پر دې طرف دي خو هغه د خوا ته هم رود راله اوبه رالې نو موږ د چا خبره کلابنده کړلو. نو فکر نه کوم چې موږ دې بله لاره پیدا کړو بغیر له دغه لارې چې په کومه لار راغلي یو. دلته هم د غونډې پرېمانه اوبه راځي. نو د کوم ځای کې چې د غرو لمنې د غرو لارې په هغو ټولو باندې اوبه راغلي دي. تاسې داسې وګورئ چې بیخي زیاتې اوبه راغلي دي. خدای دې وکړي چې موږ یو پل پیدا کړو تر څو په بله لار ولاړ شو، پر اوبو واوړو او پر بله لار دا باقي قدم ووهو. که چیرې نه وړو نو بیا مجبور یو چې موږ بېرته پر هغه لار چې راغلي یو پر هغه بېرته شاته ولاړ شو او خپل قدم ته د پای ټکی کښېږدو. بیخي زیاتې اوبه دي. بېرته بالاخره راوګرځېدو ځکه مخکې دوه دانې رودونه سره ګډ شوله، نو والا نه پل ولو نه د اوښتلو ځای و. بېرته راوګرځېدو نو کوشش کوو چې یو څه خپل مسیر تغییر کړو تر څو به تاسې لا ښایستې ساحې ووینو. نو ښه خوند کوي داسې ښایسته ساحه، نو چې دلته اشپزي وکړي هم ښه خوند کوي، دلته چای وخورې هم ښه خوند کوي. نو موږ نن لږ څه ناوخته راپورته سولو، که څه هم زموږ رسمیات نن نه وله. نو چای مو دورې وخوړلې. موږ چې قدم مو اوږد نو بیا نه کېږي سیم چای در سره وړې هم یې دورې خورې او ځان رارسوې نه کېږي. نو چای مو دورې خپل ځای کې وخوړلې او راووتو. نو دلته به کله کله به راځو اشپزي به کوو او کېدای شي په لنډو وختو کې موږ او تاسې د مایانو او د خوښیو میله هم وکړو. نو زموږ سره یو ملګری دی، هغه وایي ښه اشپزیانې مې زده دي او ما یو ښایسته دیګ ور پیدا کړی دی، بیخي ښایسته. هغه د خانزاد صاحب دیګ به تاسې لیدلی زموږ په میلو کې، هغسې دیګ مې ور پیدا کړی دی. نو ما ویل دیګ ما درته راوړی دی او نور د اشپزي لوازم زه درته راوړم، صرف ته یو ښایسته اشپزي راوکړه. نو کوشش به وکړو چې په تاسې باندې ښه ساحې ووینو، د افغانستان د صحراو منظرې در باندې ووینو، د افغانستان صحراوي او کلیوالي ژوند دا ټول په تاسې باندې په ښه شکل سره ننداره کړو، در باندې وګورو. او که چیرې ستاسې وس کېدی تاسې هم داسې ساحو ته ولاړ شئ تر څو دورې مو طبیعت برابر شي، خستګي مو ختمه شي او اصلي افغانستان ووینئ. ښارونه نه بلکې صحراوي کلي او دغسې ښایسته ښایسته باغونه
نو په دې ساحې کې ډېرې زیاتې میوې شته، ډېرې ښایسته میوې پیدا کېږي. نو چې موسم یې راغلی ټولې به انشاءالله هم به یې وینو او هم به یې خورو. او تاسو ته به هم دعوت درکوو چې راسئ دلې زموږ سره وګرځېږئ، میلمانه مو سئ او ومو ګرځوو دلته شاوخوا، ساعت مو تېر سي، منظره وکئ. او چې بیا د میوو په سیزن کې راسئ بیا نو بیخي ښه خوند ورباندې اخیستلی سئ، ځکه بارانونه به هم دغونه یو اندازه ختم سوي، هوا به هم برابرې، د ښار او د صحراو ترمنځ به د لارې د تګ راتګ مشکلات هم نه وي. بیا نو تګ راتګ هم وسا کېږي او دلته چې میوې رسېدلې بیا ښه خوند هم کوي چې تاسې راسئ او میوې وخورئ. نو تاسې به هم را دعوت وو، تاسې به هم را غواړو او موږ خو نو آلریډي دلې ګرځو، طبیعت مو برابر دی دلې. یو څه وخت ښار تاسې ته در سپارو. کوروالا د خپل کور مخ ته یو ښایسته تنګاچه جوړه کړې ده، خپل باغ مخکې البته. نو دلته به کښېني او دلته به نو روژه مات ښه خوند کوي، چې دلته روژه ماتونه کوي. نو موږ هم کوشش کوو چې د باغو په منځ کې ولاړ شو او پر خپله زړه لار باندې دوباره ولاړ نه شو. نو یو څه مو لار تغیر کړې ده. یو ځای هم نه زړه کېږي چې د هغسې ورڅخه تېر شو. د هر ځای مو زړه غواړي چې په تاسې یې ووینو، موږ هم خوند ورڅخه واخلو، تاسې هم خوند ورڅخه واخلئ. نو او چې هر ځای راخلئ بیا دا کیسه یې ورته سره اوږدېږي. نو دا ټوله ځایونه په دې ارزي چې سړی یې وویني. دې چې د سکیپ کولو زړه د چا نه کېږي. راغ زندامت سوی دی که رحمت کړی دی نه پوهېږم. نو ښه ساحه ده، ښه شنه ساحه ده. خدای پاک دې د دې خلکو روزي کړي، خدای پاک دې ښه حاصلات ورڅخه ورکړي چې ښه حاصل واخلي او زړونه د ټولو خوشحاله. بالاخره بېرته د اوبو سره مخامخ شولو. نو کوشش کوو چې خپله لار یې تور څخه تغیر کړو. دغسې به ولاړ شو، داسې نه وي چې دې خوا ته مزل وکړو د اوبو پر غاړه باندې او هم بېرته را وګرځېږو، نو بیا ښه خبره نه ده. نو ښه پسته مځکه ده، چې حقیقت شي ښه پسته مځکه ده او ښه نورمال هوا ده، نه یخ ده نه ګرمي ده. نو نه دې ضرورت پیدا کېږي ستا سره باید یو بل دسمال وشي چې ځان ورباندې پټ کړي، او نه دې ضرورت پیدا کېږي چې ته دا خپل دسمال ایسته کړې ګرمي دې وسي. بیخي بلا تشبیه جنت دی. داسې یو ښایسته د ډبرو کار یې ورته کړی دی، یو ښایسته د ډبرو د ویالې بغل یې جوړ کړی دی، سنګکاري یې ورته کړی دی. نو دا بیا په دې خاطر ښه ده چې دغه فصل اوبه نه وړي، دغه خاورې یې نه کاږي تر څو بیا فصل خراب شي. نو ښایسته ځای ورته جوړ کړی دی، بیخي افرین دی ورباندې. دا خلک کاریګر دي، زیات کاریګر دي، ډېر کاریګر خلک دي. بس چې وینې دوی په خپل فصل کې اخته یي، هغه فصل یو ښایسته برابر کړي. دې درخت یې داسې یو موړه کړی دی په دې ځای کې، دا هم دی. نو چې دا بیا ولې کوي په دې نو د زراعت والا پوهېږي، د زراعت ماهرین ورباندې پوهېږي چې څنګه کې. دا هم صحیح خبره ده. موږ نو بیا په دې سر نه خلاصېږي، خو بیا هم ستا خبره بیخي انشاءالله صدق کوي. تاسې یو ناولده درخت در باندې ووینم، فکر نه کوم چې تاسې به تر اوسه پورې لیدلي، ما خپله هم نه ده لیدلې. درخته ده، سپېره ده او هېڅ پاڼه او شی نه لري، خو بس د شنه کېدو یو نښان پکښې معلومېږي. تاسې وګورئ چې او توت هم نه دی، بلکل باید هغه پاڼې ولري.
نو صرف د اصیلو یو نښان پکښې معلومیږي خو پاڼې او هېڅ شی نه لري. کوم شی چې اصیل ځینې راوځي دا هم دی ناولاده شی ده. ټوله سیمه کې بله موږ دا رقم درخت نه دي لیدلی. ډېرې درختې مو ولیدلې خو داسې مو نه دي لیدلی او جوز هم نه دی ځکه جوز دغه دی. نو موږ ته هم سوال پیدا کېږي چې نه جوز دی او نه توت دی نه پاڼې لري او بیا هم د اصیلو نښانونه شته کې نو دا د خدای پاک خلقت دی. جوز دی خو پاڼې لري هغونه سپېره نه دی لکه هغه بله چې سپېره وه. نو نه پوهېږم چې د څه شي درخت دی. تاسې راته ووایاست تاسې به حتما یو چا نه یو چا ده لیدلي پېژنئ بې او بالخصوص کیدای شي چې د زراعت ماهرین یاست متخصصین اوسئ نو که تاسې راته ووایاست ښه خبره به وي چې دا د څه شي درخته ده او کوم حاصل ورڅخه کېږي په کوم موسم کې کېږي په کومو سیمو کې کېږي چې په دې اړه معلومات راکوي ډېره به ښه خبره وي. ښایسته چرګان دي. داسې یو چرګ به پیدا کوو وطني او هغه ملایي والا د چرګ اشپزي به ورڅخه جوړوو. لاره نو وار په وار ځینې ځایو کې تنګېږي خو خیر ځو به مخ ته به ځو او خوند به له دې محیطه څخه اخلو. دا سیرلی دی نو موږ پلان لرو چې یو سیرلی دا رقم پیدا کړو او ښایسته میله ورباندې وباسو نو انشاءالله په تاسې یې وینو. هم یو څه اندازه د باغو څخه ځان راویستی نو چې د دې غره په لمن کې ولاړ شو ښه خوند به وکړي. دا باغونه به تر رالاندې او وبې وینو. په ځینو ځایو کې بیخي هلته کورونه وي نو مناسبه نه ده چې سړی هغې خواته ولاړ کړي. ښایسته کابلی توت دی نو ښه توت یې کړي دي او اختر ته انشاءالله پر اصیلو هم راځي نو بیا به یې خورو له خیر. دا بیا هغه نر توت ته مطلب بې له اصولو و اصیله خالي سایه کوي نور کوم کمال نه لري. اوبه خو نو تاسې وینئ له هغه رقم را روان دي. ماشومان ورته راغلي دي هغسې ځګونه کوي بیخي. بیخي دې خوا داسې تورې اوبه را روانې دي او دا را داسې د خوړې اوبه دي. سړی مسې په خیر یې طبیعت ښه ده څنګه اوبه دي؟ بیخي دا اوبه داسې تورې شوي دي تاسې وینئ چې بیخي رنګ یې تغییر کوي. راورسېدو ځان مو راورسوی نو ښه خوند یې وکړي ښه زیات قدم وي. غرو باندې ډېره زیاته واوره پرته ده او اوس بېرته هوا باراني سوله او وریځ زیاته سوه نو که باران کېږي اوس خدای ته خیر باران وکړي بېرته هوا ځان دې ته جوړوي چې باران شروع شي.